د خوست صنعت او سوداګرۍ ریاست له لوري 11 ټنه بې کیفیته او په تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي وسوځول شول. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا دغه مواد د تیرو 8 میاشتو په موده کې له بېلابېلو هټیو څخه راټول کړي وو چې د خلکو او رسنیو پر وړاندې وسوځول شول. تقریبا 11 ټنه مواد چې په دې کې خوراکي او غیر خوراکي هغه مواد چې تاریخ تیر مواد دي دا چې اکثریت یې د لرو پرتو ولسوالیو نه راټول شوي دي. د 8 میاشتو موده کې موږ دغه 11 ټنه مواد د مستهلکینو کمیسیون راټول کړي وو. نن موږ دې ته د موقعیت کې دلته وسوځول ورم ورکا او راتلونکي کې به ان شاء الله د پروسې ته دوام ورکوو. خوست میشتي د صنعت او سوداګرۍ ریاست د داسې فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې په اړونده برخه کې د خپل فعالیتونه لا چټک او دوامدار کړي څو خلک له زیان څخه وساتل شي. مون خوشاله چې دغه تاریخ تیر مواد یا سامانالات چې دلته په قانونو کې یا خوراکي توکي کنه چې راوړل کیږي او دلته سوځول کیږي مونږ ډیر خوشاله یو او په راتلونکي کې مونږ غوښتنه دغه ده چې دغسې تاریخ تیر مواد یا سامانالات د دوی نه غوښتنه دا ده چې تاریخ تیر سامانالات یا مواد وي کنه چې په راتلونکي کې وسوځول شي. د یادولو ده چې خوست کې له دې وړاندې هم د بېلابېلو اداراتو له لوري ګڼ شمېر بې کیفیته او په تاریخ تیر مواد، نشهیي توکي او نور مواد سوځول شوي. چارواکي ډاډ ورکوي چې په اړونده برخه کې به فعالیتونه لا چټک او دوامداره کړي.